سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ. دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. درس موضوع د زموږ مایکروسافټ ورډ. راځم لومړی مسوړ شروع کوم. ها زمونږ تاسو درس ټیبل ته رسېدلی وم، بارډر ته. بارډر مونږ تاسو لوستی مو، خیر بیا هم وایو. لومړی لیکم، یو څه لیکل کوم. فرضاً دغه لیکل ما کړي دي، یو څه مې لیکلي په صفحه کې. زه غواړم دې ته بارډر واچوم، چوکاټ ورته جوړ کړم لیکلو ترمنځ. دلته کولی شي موږ ته چوکاټ ورته انتخاب کړو. مثلا لاندې طرف نه ورته لاین اچوي، پاس طرف نه ورته اچوي، چپ طرف نه اچوي، ښي طرف نه اچوي، هېڅ نه اچوي، ټول بارډر اچوي ورته، ټول انتخابوي، ټول ورته اچول کېږي. یعنې هر پاراګراف ته او څومره لیکل تاسو سلیکټ هغې ته اچولی شي. نو مختلف آوټ ساید ان ساید بارډرونه دي چې تاسو اچولی شي. هاریزنټل لاین دی هغه هم اچولی شي چې مخکې مو ویلي وو. ورټیکل لاین دی او مختلف لینونه دي او ډرا ټیبل، او موږ تاسو به نن ډرا ټیبل باندې کار کوو. دا خو هغه لینونه دي چې تاسو د لیکل تر څنګ اچولی شي. راځو ډرا ټیبل باندې کار کوو. ډرا ټیبل په واسطه موږ کولی شو چې یو ټیبل جدول رسم کړو په خپله. کلیک پې کوم، ډرا ټیبل، یو جدول جوړوم په خپله. دغسې یو جدول جوړولی شو. مخکې له دې نه چې جدول تکمیل کړو، ډاکټر صاحبان یو شی چې زه درته وایم د جدول په اړه باید سره پوه شو. جدول تعریف داسې لیکو، جدول څه شی دی؟ انګلیسي کې بیا داسې لیکم، ټیبل. The collection of rows and column is called table. تعریف یې داسې ده، په پښتو کې داسې وایي چې د رو او د کلم مجموعې ته موږ جدول ویلی شو، یا د په دری کې ویلی شو چې مجموعه رو و کلم جدول گفته میتونم. برای مجموعه رو و کلم ما جدول گفته میتونم. د رو او کلم مجموعې ته موږ تاسو څه وایو؟ جدول. دا چې تاسو سوال پیدا کېږي چې رو څه دی او کلم څه دی، اوس یې درته ښایم. رو چې دی ډاکټر صاحبانو، آر او ډبلیو، رو. دویم څه دی؟ کالم. کالم رو. رو چې دی دې ته وایي ډاکټر صاحبانو. زه اوس درته عملي ښکاره کوم. کله چې موږ داسې جدول رسم کوو په دې شکل، زه راځم دغسې یو جدول جوړوم. ګوره دغه د خانو افقي شکل چې دې ته رو وایي، په افقي ډول خانې چې ده، دغه 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 دا دې ته رو وایي. په دې شکل دا مکمل یو رو ده، یوه رو دې ته وایي. ښه، که چېرې زه دوهم هم جوړه کړم، بیا دا اوس دوهمه رو شوه. او همدارنګه زه یو بل جوړوم، دا درېیمه رو شوه. نو دې ته مونږ رو وایو. دویم چې دی کالم دی. کالم څه شي ته وایي؟ کالم ته راځم. کالم دې شکل ته وایي. په افقي ډول چې د خانې دي، یو سر نه تر بل سره پر دې ته رو وایي، او په عمودي ډول چې دې ته کالم وایي. دا اوس کالم دی. دا موږ سره دا یو کالم شو، دا دوهم کالم دی. او همدارنګه مسلسل دریم، څلورم، پنځم. او دې شکل باندې چې دی هغه څه دی؟ رو. دا مکمل ډول چې دی دې ته رو وایي. دا رو شو موږ سره په دې شکل، او په دې شکل کالم شو. او د یوې خانې ته څه وایي؟ یوې خانې ته موږ څه وایو؟
سیل سیل فکر کوم چې په طبابت کې سیل حجرې ته هم وایي، خو دلته د یوې خانې ته څه وایي؟ سیل. صرف د یوه خانه په جدول کې یوه خانه چې د سیل په نوم یادېږي، په افقي ډول چې دی هغې ته رو وایي، او عمودي ډول چې د هغې ته کالم وایي. چې دې سره تاسو باید بلد وئ. مخکې د دې جدول کې کار وکړو. صحیح، رو کالم سیل انشاءالله چې پېژندلې مې وي. ښه راځم کار کوم. ښه له دې ځایه خو تاسو ډرا ټیبل جدول په خپله خوښه جوړ کړو. جدول جوړولی سئ. بیا فرضاً مثال زه دلته ورته یو کوچنی جدول جوړوم، ډېر غټ نه جوړوم. ورته وایم چې د ځینې کالمونه پاک کړي. دلته ورته لیکم فرضاً نیم ګریډ سیلري. نیم اسد سلام وسیم گریٹ سیلری. نظر د ګریډ ته دغه یو جدول چې موږ تاسو جوړ کړو. راځو اوس دې جدول کې موږ ډېر زیات کار لرو. خو اول په دې شکل وایو جدول څو قسمه موږ لرو. ویو ګیډ لاین نه مطلب دا دی ډاکټر صاحبانو، کله چې موږ یو جدول جوړ کړو موږ وغواړو چې دغه جدول سره موږ دغه بارډر چوکاټ چې کوم دی دا پرنټ نشي، بس صرف دغه لیکل د جدول په شکل وي. دغه دی وي. نو څه کوو؟ دلته راځو اول ورته وایو چې نو بارډر. جدول موږ چې انتخاب کو دلته ورته راځو نو بارډر. ګوره هېڅ بارډر نشته دی. صحیح. اوس موږ تاسو ته هېڅ هم نه ښکاري، یعنې که چیرې موږ پرنټ کړو په همدې شکل پرنټ موږ ته کوي. او که زه وټیم چې نه جدول دې نه وي، خو ولې موږ ته داسې یو نشاني وي چې موږ ته ښکاره شي چې جدول دلته شته دی. ویو ګریډ لاین نه مطلب دغه لاین نه دی. دغه لاین نه موږ ته هسې یو نشان ښیي چې دلته یو جدول په شکل دغه لیکل جوړ شوي جدول جوړ دی. خو ولې که چیرې پرنټ کړو دغه ورقه چاپ یې کړو نو بیا دغه لاین نه پکې نه راځي. ګوره کنټرول پی مې وهله، پرنټ صفحه موږ ته راغله. دلته پرنټ کې ګورئ هغه لاینونه چې موږ ورکړي هغه نشته دي. هسې یو معلوماتو په خاطر موږ دلته ښکاره کوي چې دا جدول دی. که چیرې زه اوس دې ته بارډر واچوم، چوکاټونه ورته واچوم، بیا ګوره پرنټ ته راځم. اوس ګوره پرنټ ته زه راځم، کنټرول پی وهم، ګوره اوس جدول مکمل ټول جدولونه او چوکاټونه راته ښکاره کوي. نو ګریډ لاین نه هدف دا دی چې ګریډ لاین په واسطه موږ تاسو کولی شو صرف موږ ته یو معلومات وشي، یو ورته ښکاره کړي چې دا ته یو جدول شته دی خو لاینونه ورته نشته. ویو ګریډ لاین مطلب دا دی. بارډر اینډ شیډینګ د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو جدول ته مختلف سټایلونه ډیزاینونه ورکړو. بارډر یعنې چوکاټونه مختلف قسمه جوړ کړو، همدارنګه لیکلو ته مختلف کارونه پکې وکړو. نن مطلب دا چې جدول دی نه وي ورته، بهي جدول نشته. دا ګریډ لاین چې دا دې ځای نه هم پاکولی شي. مثال ته هېڅ ګریډ لاین ته هم ضرور نه ده. صحیح. او راځم جدول ته په دې شکل جدول زه وتم چې نه دغسې یو بارډر ورته واچوه، خو د لاین چې دی لږ دی غټ سایز کې وي. دغسې یو سایز ورته انتخابوم، اوکې کوم، ګورئ جدول ته صحیح شو. او دلته راځم all borders مکمل. اوس ورته ټول بارډر مونږ واچولو. همدارنګه دې ځای نه تاسو بیا کولی شئ چې مختلف ډیزاینونه ورته انتخاب کړئ. دلته ډېر قسم ډیزاینونه دي چې بیا تاسو خپله کار پکې کوئ. او باکس دی، مثال شیډو سټایل دی، کوم سټایلونه چې تاسو وغواړئ ورته انتخابولی شئ. دې ځای نه مقصد دې ځای نه صرف هغه ډیزاینینګ دی، سټایل د کار پکې کوئ څومره چې پکې کار کولی شئ. کسټم ته که راشئ دې ځای نه هم کولی شئ چې مختلف سټایلونه ورته انتخاب کړئ. بارډر یې لږ غټ کړئ یا وړوکی کړئ ورته، خو مختلف کارونه دې ځای نه کولی شئ. خو مهم پکې څه دي چې دې ځای نه تاسو کولی شئ بعضې بارډر ورنه کټ کړئ. مثلا چې پاسنی بارډر دې نه وي
کلیک کړم، جدول انتخاب کړم، دلته راسم کلیک کړم، کوم پاسنی بارډر دی نوي ضرور نه ده نسته. ګوره پاسنی چوکاټ یې ایسته کو دی، پاک شو. وایم نه پاسنی چوکاټ دی وي، ولې کوم چوکاټ دی نه وي، د کوم طرف دی نه وي، ښکته اخرنی دی نه وي. اوکې اوکې پاک. همدارنګه مختلف کارونه تاسو د دې ځای کولی شئ ورته. او یا ورته وایم چې دا خو اپلای ټو نه مطلب دا دی چې ټول جدول باندې اپلای کوي، یا ټیکس لیکلو کې د کوم چوکاټ جوړ د هغې باندې کې پرګراف ته یو پرګراف ته یو سیل یوه خانه دی، نو موږ ټول جدول به سره کار دی، نو ټول جدول کې تغیرات راولي راته دلته ورته انتخابولی شو. دغه بارډر هغه بارډر و چې کوم د لیکلو بارډر و د جدول پیج بارډر ته راځو. پیج بارډر نه هدف دا دی ډاکټر صاحبانو، فرق یې دا دی چې تاسو پوه شئ، یو بارډرز دی چې هغه صرف د لیکلو جدول دی، د لیکلو چوکاټ دی، یو پیج بارډر چې هغه د ټولو صفحې دپاره چوکاټ دی. یعنې که چیرې موږ یو صفحه یو لیکل وکړو، یو څه موږ لیکلي فرضاً زه راځم دلته یو بلې صفحې ته راځم، دلته زه راځم زه لیکم دغسې یو څه ما لیکلي دي، فکر وکړه زه غواړم دغه صفحه ډیزاین کړم، یو چوکاټ ورته ورکړم چې لږ ښایسته او منظم معلوم سي. راځم بارډر ته، پیج ته، اوس صفحې کې خبره ده، دلته ورته مختلف بارډرونه انتخابوو. مثلا دا بارډر رنګ یې کوم رقمي زه ته یم چې دغسې یو شین رنګ ورته ورکړم، او سټایل کموي زیاتوي هغه هم کولی شي، د دې ځای نه هم کولی شي. اوکې کړم، ګوره دغسې که چیرې کنټرول پی ووایو، ګوره دغه یو بل څنګ چې دغه جدول چې دا د پیج بارډر ده، چې کله پرنټ کو پرنټ کې هم دا موږ ته ښکاره کېږي. او دلته که وغواړئ چې نه زه ورته یم چې دې ته دغسې یو ښایسته ډیزاین ورکړه چې ښایسته ښکاره شي، بیا دلته راځم پیج بارډر ته راځم، د دې ځای نه مختلف سټایلونه شته دي، ګورئ ورته انتخابولی شئ په خپله خوښه، څومره غواړئ خپله صفحه ښایسته کړئ، دې ځای نه خپل لیکل ښایسته کړئ ورته انتخاب. زه ورته یم چې دا ګلان چې دي دا د صفحې نه تاو وي، یعنې چوکاټ دی د دې ګلو لیکل د ګلونو ترمنځ وي. اوکې کنټرول پی، کله چې تاسو چاپ کړئ لیکل په دې شکل راځي، یعنې صفحه کومه ورکړه چې تاسو چاپ کړو هغې په مکمل 4 پاوه کې به دغسې ګلان یو چوکاټ ورسره جوړیږي. نو دې کې بیا تاسو هم کولی شئ چې څومره کار وکړئ، ډیزاینونه دې پکې ګرځئ، چې ډیزاین خوښېدو کولی شئ انتخاب یې کړئ. دلته مختلف ډیزاینونه دي، نو اوس به په وخت نه ضایع کوو، دلته هر یو بیل بیل ګورئ ته انتخابوي، فرضاً سیب مڼې دي، ورته هم چې دغه انتخاب کړه، کنټرول پی ووهه ورته ښکاره کېږي. صحیح، خدا کنه که فهمیده باشین. راځم پیج بارډر، نو پلس چې پکې نشته، کاستوم پراخوالی کمول دي، زیاتول دي، رنګونه بدلول دي، مختلف کارونه دې ځای نه کولی شي. شیډینګ په واسطه هم کولی شي سټایل یې ورته جوړ کړي. فرضاً زه دلته راځم شیډینګ کې زه لږ کار درته کوم، دلته راځم جدول انتخابوم، دلته بیرته راځم شیډینګ ته راځم، ورته ووایم چې یو 25% ماته دغه رنګ پکې ورکړه. اوکې ټیبل ته اوکې ګورئ جدول ته 25% زیړ رنګ څخه یو 25% رنګ ورته ورکړو، نو د دې ځای څخه ورته رنګ ورکولی شو. شیډینګ مطلب همدا و، رنګونه ورته ورکولی شو مختلف، بیا تاسو پکې هم کار وکړئ. کوم ځای کې مشکل و کولی شئ بیا راتلونکي لیکچر کې درته پوښتنو کې، خو اوس پې وخت نه ضایع کوو ځکه مخکې ځو، کار پکې ډېر نشته. مهم څه چې دغه ما درته وویل، نور هغه څه چې د هغوی کې تاسو پراکټیکل عملي کارونه وکړئ، او طریقه یې همغه یوه طریقه ده، صرف ډیزاینونه دي پکې مختلف اړوئ رااړوئ پکې. آپشن یې بعدي چې موږ د سارټ په واسطه موږ څه شی کولی شو، سارټ په واسطه زه کولی شم سبب چې دا جدول زه یو ځل منظم کړم، پیج بارډر ته راځم، زه ورته یم چې نه زما د دې ته ضرورت نشته، دا دې په خپل حالت وي. اوکې او ورته وایم چې ایس د بارډر ته ضرورت نه لرم، ایس د بارډر نه وي، نن انتخابوم. اوکې صحیح. ښه دلته زه لیکم فرضاً فهیم، صحیح
اسد احمد وسیم کلیم او زاهد. فرضاً تاسو یو لیست جوړوئ، یو جدول جوړوئ، نو تاسو یو لیست د نومونو جوړ کړی دی او غواړئ چې دغه نومونه یو څه منظم وي. چې شی به کوو موږ تاسو راځو ساټ نه موږ تاسو یو څه منظم کولی شو. ګورئ دلته لیست موجود دی، فهیم دی، اسد دی، احمد دی، وسیم دی، کلیم دی، زاهد دی. دا اوس ګوره یو قسم ته سیستم یې ګډوډ دی. فرضاً زه ورته وایم دغه کلیم چې دی دا دې ځای نه راوړه دلته یې کړه، ٹھیک شو. زاهد منځ کې شو، کلیم اخره کې شو، فهیم سر کې دی. زه وایم چې نه دا منظم که راته د حروفو په شکل، حرفونو په حساب. ساټ ته راځم ورته وایم چې څه شی دی موږ سره پاراګراف دی. پاراګراف څه شی سموو؟ دلته ټیکسټ. ساټ په واسطه تاسو کولی شئ منظم کړئ، تنظیم کړئ یو څه لیکل. که چیرې ډاکټر صاحب نمبر وایي، عددونه وایي، نمبر ورته انتخابوو. که چیرې ټایم او ډیټ وایي، تاریخ وایي، نو هغې لپاره ډیټ. اوس موږ تاسو څه دي لیکل دي، ټیکسټ ورته انتخابوو. اسنډینګ ډسنډینګ نه مطلب دا ده چې منظم او غیر منظم. که چیرې زه اسنډینګ اوکې کړم نو د ا به اوله سره کې راشي، بیا پسې بي سی ډي، اخر کې به زیډ راشي، یعنې مسلسل به راشي. صحیح دی، اوکې کوم اوکې. ګوره اول احمد دی، بیا اسد دی، بیا فهیم دی، بیا کلیم دی، بیا وسیم دی او بیا زاهد دی. ګوره زیډ اخر کې شو، بیا ډبلیو پسې شو، اندسې پاس ا نه شروع دی. او که چیرې زیرو هم شي نه دا ډسنډینګ کوم نو بیا په دې بل قسم کې راته اوکې. ګورئ ډسنډینګ سره اول زاهد شو، بیا وسیم شو، بیا کلیم شو، ای اخر سره ته راوړه. نو د دې ځای څخه تاسو کولی شئ مختلف لیستونه او که جدولونه تاسو ډیزاین کړئ. او دین بای که چیرې موږ تاسو جدول جوړ کړی وي هغې کې هم کولی شو چې مثال اول کلم ورته انتخاب کړو، یو قسم کړو، بیا دوهم کلم، بیا درېیم کلم، هغې ځای نه تاسو کولی شئ. یعنې دې څخه صرف تاسو تنظیم منظمولی شئ، د دې هغه شکل مسلسل شکل باندې برابرولی شئ. یو لیست آپشن بل څه دی موږ سره پاراګراف مارک دی. د دې په واسطه موږ چک کولی شو، د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو. ګورئ که چیرې زه دلته یو لیکل وکړم دا موږ ته تاسو ته صرف پاراګراف ښکاره کوي چې تاسو څو پاراګراف لیکل کوي. ګوره پاراګراف ډاکټر صاحب هر کله چې موږ تاسو په ورډ کې لیکل کوو چې انټر مو وهلو هغه پاراګراف جدا شو، یو جدا. ګوره دلته زه لیکل کوم انټر، یو پاراګراف شو. که هر څومره لیکلم زه وکړم چې انټر کله ووهم پاراګراف بدلېږي. ګوره دومره ما وکړله. زه اوس دلته انتخابوم، ورته وایم چې ما ته دې کې پاراګرافونه ښکاره کړه چې جدا شوي، دا ورته انتخاب وکړه. دلته موږ ته ښایي دا یو پاراګراف شو، دا د بل پاراګراف، دا بل پاراګراف، بل پاراګراف. او یا د دې ځای څخه هم زه درته کوم، دې ځای نه هم تاسو بیا ښه پوهېدلی شئ. دلته راځم پاراګراف مارک، دلته ورته لیکم ګوره ډاکټر صاحبانو دلته اوس پاراګرافونه مختلف دي. سایز یې لږ کوچنی کوم. دلته زه ورته وایم چې دغه لیکل خو شوي دي، خو دې کې ماته هر پاراګراف جدا جدا په نښه کړه، انتخاب کوم ورته. ګورئ دلته اوس ماته ښایي دا اوس ټول یو پاراګراف دی، ورپسې دا دویم پاراګراف، دریم پاراګراف دی، هر یو پاراګراف جدا جدا. دلته چې کله مونږ انټر وهلي دي هغې پاراګرافونه مونږ ته ښکاره کوي. دې په واسطه مونږ کولی صرف که چېرې مونږ یو مونوګراف وي، یو کتاب مو لیکلی د هغې پاراګرافونه په نښه کړو، هغه له دې ځای څخه کولی شو. بل اپشن دی موږ سره سټایل دی. سټایل په واسطه موږ کولی شو لیکل ته مختلف سټایلونه ورکړو. فرضاً دا هلته لیکل دي، کله چې زه په لیکلو کلیک وکړم دلته تیار جوړ شوي د مایکروسافټ لخوا جوړ شوي سټایلونه دي. دلته ورته انتخابوم کوم سټایل ورته خوښوي. دلته اوس مثال زه دغه اول پاراګراف ورته انتخابوم، سلیکټ. دې ځای کې جوړ شوي سټایلونه یو سټایل ورته انتخابوم ده چې هر سټایل تاسو انتخابول کولی شئ، ورته انتخاب کړئ. دغه سټایل ده، یا دغه سټایل ده، یا دا سټایل دی، یو سټایل ورته انتخابولی شئ. او که چیرې وغواړئ چې ته په خپله سټایل جوړ کړې نو ته به څه وکړې، دلته به راشئ، لیکل دې انتخاب کړي دي. زه ورته وایم چې نه زه په خپله خوښه یو سټایل جوړوم، نو لیکلو ته به اول رنګ ورکړي، سور رنګ ورته ورکوم، ډیزاین یې ورته داسې یو څه دغسې ډیزاین ورته کوم، سایز یې هم لږ غټوم. صحیح فکر وکړئ دغه یو سټایل چې ما په خپله خوښه جوړ کړو. یو خو هغه سټایلونه چې ګوره نورمال دی، هیډینګ 1 دی، هیډینګ 2 دی، صحیح دی. زه اوس غواړم دغه سټایل په خپل نوم باندې ثبت کړم، په خپله ځان ته دلته ثبت کړم چې بل وخت یې ماته ضرورت شو. راځم کریټ سټایل ته راځم، دلته ورته وهم څه شی ځلاند.
فرضاً دغه زما په خپل نوم ثبت کړو. اوکې ګوره اوس دغه سټایل ما سره جوړ شو. راتلونکي هر وخت کې چې زه مایکروسافټ ورډ ته داخل شوم زه کار کوم پکې کتاب لیکم کوم سټایل چې ما خوښ و هغه ما ځان ته ثبت کړی ضرور نه زه بیا خپرې وکړم. مثال زه دلته راغلم دغه لیکل دي کنټرول سی زه راځم فرضاً دلته بلې صفحې ته لاړم دلته مې که زه غواړم چې هغه سټایل ته ضرورت دی که چېرې زه اوس هغه سټایل بېرته جوړوم نو په دې باندې ډېر زیات وخت لګېږي وخت مې ضایع کېږي سرګرداني هم کېږي. زه غواړم چې هماغه تیار جوړ شوی سټایل دی دلته راځم ورته انتخابوم یوازې لیکل ورته انتخاب کړم دې لیکل ته زه وایم چې هغه ځلاند سټایل ورته ورکړم. ګوره دلته دی صرف کلیک پې وکړه هماغه سټایل ورباندې اپلای کېږي. ضرور نه ده چې بېرته زه بولډ ایټالیک رنګونه هر څه ورته جوړ کړم نه سټایل مې تیار جوړ کړی دی له دې ځای څخه ورته انتخابوم. کلیر فارمیټینګ نه مکمل سټایل بیرته ختمولی سو یعنی ورته هم چې ایسته کړه صفا کولی سو بیرته کلیر فارمیټ سټایل بیرته ختمولی سو. همدې ځای نه هم کولی سو او له دې ځای هم تاسو مخکې ویلو له دې ځای هم کولی سو دواړه یو مطلب ده. بل اپشن دلته یو نور سټایلونه دي. اپلای سټایل نه مطلب دا دی چې دلته ډېر زیات سټایلونه دي کولی شئ تاسو انتخاب کړئ ورته مختلف سټایلونه کوم سټایل تاسو انتخابوئ دلته مختلف سټایلونه دي نو بس هغه بیا تاسو پکې ګرځئ چې کوم سټایلونه مو خوښېدل اپلای سټایل نه هم انتخابولی شئ. سټایل مطلب همدا و. ها اپشن بل چې دی ایډیټینګ کې فایند دی ریپلیس دی سلیکټ ایډیټینګ دی. ډاکټر صاحبانو دا موضوع څه مهمه ده دې باندې به کار وکړو. حسیب جان انشاءالله څه مشکل به نه وي. راځم ایډیټینګ کې کار درته کوم چې ایډیټینګ کې موږ څه کولی شو. نوې صفحې ته راځم فایند مطلب پیدا کول په دری کې پیدا کردن یک چیز جستجو کردن یو څه چې پیدا کوي. فایند موږ یو څه پیدا کولی شو. فرضاً زه دلته لیکم یو څه لیکم لیکل کوم زه سایز یې لګټوم چې تاسو ته ښکاره شي. یو موضوع مې ولیکله ډاکټر صاحبان ګوره دلته فکر وکړئ تاسو یو مونوګراف ته یو 100 یا نیم 200 صفحې لیکل دي تاسو پکې یو لغات دی چې هغه پکې کچې همداسې ګورئ خو ډېر وخت نیسي چې تاسو وګورئ چې ودرېږه پلانی لغت زه وګورم چې دا پیدا کړم نو وخت نیسي تاسو نه. نو که غواړئ چې لغت درته معلوم وي سپیلنګ یې معلوم وي تاسو له فایند ته راځئ دلته ورته لیکئ زه ورته لیکم چې دلته ماته پیدا کړه فایند وټ څه شی تاسو ته پیدا کړي دلته زه ورته لیکم چې یو وای او یو ماته په نښه کړه ګورئ چېرته هم چې یو دی ماته یې ښکاره کړل صحیح. د دې ځای څخه هم درته جدا جدا یو په دې هر صفحه کې هر هغه کې تاسو ته هم ښکاره کوي دلته هم چې څومره یو دی دلته ښکاره کوي صحیح دا او یا د دې ځای څخه تاسو څومره هم یو چې دی تاسو ته ښکاره کوي صحیح. فایند مطلب دا دی چې تاسو یو لغت نوم ورته ورکړئ هر لغات وي هر موضوع وي هغه درته فایند کوي پیدا کوي. آپشن بعدی چې د موږ سره آپشن بعدی چې د فایند کې بیا موږ یو څه خبرې نور هم لرو. یو فایند ساده فایند دی یو فایند ایډوانس فایند دی چې دې کې بیا یو څه موضوعات زیات دي. ایډوانس فایند په واسطه ډاکټر صاحبانو کولی سو چې بعضې د مایکروسافټ لخوا بعضې اپشنونه دي هغې باندې هم مهم چې دي ځان پوه کړو هغې کې کار وکړو. مور کلیک کوم دلته راځم ډاکټر صاحبانو ګوره یو چې ما فایند کړو که چیرې زه دلته ورته میټکس نه مطلب دا ده چې حرفونه حساب د غټ حرف نه دی که وړه حرف نه یو لیکل سوی دی خو ما دلته په وړه حرف لیکلی که چیرې زه میټکس انتخاب کړم ورته فایند لیکم
ما ته صرف وړوکی حرف چې هغه پیدا کوي غټ حرف باندې به ته نه پیدا کوي ځکه مچ کیس ته موږ د چې کیس مطابق ته پیدا کړو صحیح ده هغه وړوکی حرفونه او که چیرې زه اوس دلته یو ورته ولیکم خو وخت په نه ځای کو یعنی مچ کیس په اساس تاسو کولای شئ چې کچېری غټ حرف مرتل کړي غټ حرف فلا پیدا کوي وړوکی او که انتخاب نه کوي به هر یو پیدا کوي یو چې لیکم پیدا کوي find whole word only د دې مطلب دا چې کچېری یو سره مثلا نور موضوعات کې یو ور لیکلی کنه کچې دا انتخاب کوي صرف تاسو سره هغه کوم چې یو لیکل شوی هغه پیدا کوي یو ور نه پیدا کوي الته ار ور څه اضافه شوی دی مطلب دا ده بل یوز ویل کارت په اساس تاسو کولای شئ ګورډ اکسبن ویل کارت په اساس کچېری سټوریک دلته شیټ پلس 8 ستوریک ستاره چې تاسو انتخاب کوي وه نو تاسو ته ټول مکمل څه چې دی هغه ټول ته پیدا کوي فایند ګوره څه لیکل چې دی یعنی ستاره پوسټه تاسو کولای شئ چې په ورډ کې تاسو څه هم لیکلی وي دلته فایند کې ټول درته پیدا کوي په نه کوي هر څه دیتا ویل کارت یوز ویل کارت وایي ضرور نه ده بل اپشن ساوند لایک انګلیش د دې مطلب څه دی ساوند لایک انګلیش د دې مطلب دا دی ګوره که چیرې زه دلته راشم دلته یو څه لیکم زه دلته لیکم ویل اینډ ګوره ویل او ویل دواړه یو قسم تلفظ کېږي ولې فرق شته دی په معنا کې بیا فرق شته دی زه ورته وایم چې ما ته فایده که فایند اډوانس ته راځم sound like English find what will highlight ګوره رکسبانو ویل دواړه ویل ما ګوره صرف دبليو ای ډبل ال لیکل ولې دواړه پیدا کړل دې مطلب دا دی چې sound like English وای کچې تلفظ یو رقمي خو دواړه پیدا کړي تلفظ زه نه صرف ویل پیدا کړ تلفظ ماته ضرور نه ده بیا ورته راځم close find advance जो ते माता will पैदा सिर्फ will बस ګوره حسابونه و صرف will w e double l پیدا کړ w i double l ونه لیکل ځکه موږ ورته انتخاب نه کړی د دې نه مطلب دا دی چې کچېرې تلفظ یو قسم چې څومره د لغتونو ټول ورته پیدا کوي تلفظ پسې ګرځي په سپیل پسې نه ګرځي او کچېرې سپیل پسې ګرځي بیا دا لري کوي find all words form of english د دې نه مطلب دا دی چې په حرف او ار فرم کې مثال go going gone کچېرې موږ ولیکو هغه کې کچېرې د انتخاب کو ته ټول ته پیدا کوي ټول فارمز پیدا کوي او کچېرې انتخاب نه کو صرف اګو لیکل ګوره ته پیدا کوي نو دې باندې وخت نه دی کوو دا آپشن هم ډېر مهم نه دی پریفکس فکس ایګنور د زبر او زیر چې پیدا کول دی عربي حرفونه لپاره دي خو دا دومره مهم نه دي مهم هم دا یو څو آپشن نه دي چې باید په پوه شي ولولو بعدي بل راځم ریپلیس ته ریپلیس پسته موږ څه کوي شو دا آپشن ما ریفایند کې موږ استفاده کیږي دلته ضرور نه دي ریپلیس نه هدف دا ډاکټر صاحبانو دلته زه ورته وایم ګوره دلته چې لیکل شوی فکر وکړه دلته یو لیکل شوی یو زه تم چې یو لیکل شوی دی هر ځای کې یو نوشته شو تبدیل کو بنامه چی بنامه زلاند صحیح هم جایی که یو نوشته شو دا اورش تمامش بنامه زلاند تبدیل کو تغییرش کو ریپلیس یک تبدیل میکنی یا تمامش میگم نه تمامش تغییر کن ریپلیس آلش انتخاب میکنم اوکی آلی میبینم دول نوشته خب پیش ما زلانش نوشته نکردم اینه نشان میکرده هر جایی که یو است یوش به نام زلان تبدیل کردم اینه تمامشون جایی که یو است تمامش به نام زلان نوشته کرد اینجا که از زلاند آر سه نوشته هستم رویش به خاطر ازی که یو آر هستی یو آر آر به خاطر ازی آمدم رویش درست انشالله که فهمیده باشین ریفلیس وظیفهشون همی بود آپشن بعدی سلکت است سلکت چی مانا سلکت معنای لغویشون انتخاب کردن است انتخاب فرضاً ما میگم سلکت آل توسط سلکت آل میتونم تمام نوشته هر چیزی که در مایکروسافت ورد نوشته کردم او را انتخاب کنم سلکت کنم سلکت آل هم هر چیزی که از مقصد انتخاب کردم صحیح آپشن اول سلکت آبجکت چی مانا این بسیار مهم است یگان وقت این مشکلات برایتان میاد اول اینجا میم
اینزرت یک عکس، یک تصویر و یک شیپ مثال یک چیز اینجا رسم میکنم. فرضاً ما میایم اینجا یک ستاره رسم میکنم، یک چند تا کپیش میگیرم، کنترل یک دو سه و همچنان اینجا یک دیگه. خب اینیش یک رنگ اینی میتونم، ایش یک رنگش تغییر میکنم به شکل اینمی رنگ. خب گوش کنید این موضوع مهم است زیاد. و اینجا یک رنگ سیاه برشان میتونم، اینمیش یک رنگ فکر کنین که بهی اینمی رنگ میتونم. صحیح؟ دکتر صاحب اینجا فکر کنید عکس است، میخواین عکس پشتیمو نوشته بیایه. اینجا رایت کلیک میکنیم سرش، او باز پسانم میخوانم send to back send behind text. سعی کنین اینالی ما نمیتونیم که اینی عکس انتخاب کنیم، چه کسی ما انتخاب کنیم. یگان وقت شما اینجا یک موضوع اوپن میکنید پشتیمو نوشته عکس میباشه، شما میگین که عکس دیلیت کنیم یا چی رقم انتخاب شد، هیچ انتخاب نمیشه. این عکس چه مشکل داره، هیچ انتخاب نمیشه. مثلا نوشته میکنین، هر چیز میکنین اینجا سعی کنین نوشته است، هر چیز نوشته میکنین. صحیح؟ امی عکس که است پشت من نوشته است، نو شما من ضرور نیست که شما نوشته انتخاب کنین. میم سلکت چی آبجکت، اما جایی که عکس‌ها هستن اشکال است او را برای ما انتخاب کن. نوشته مهم نیست، ضرور نیست. صحیح؟ سلکت آبجکت اینالی میتونی هم هر جایی که نوشته هست او را انتخاب کنی. سلکت آبجکت. صحیح؟ اینیش انتخاب کنی میتونی، اینیش هم میتونی، اینیش هم میتونی و هر ایکش میتونی. کلیک کردیم سعی کو پیش اینجا نوشته میکرد حالا انتخاب میشه. select all text. خب پیش از اینکه را بخونم اول سلیکشن پنل میلم. سلیکشن پن مطلب امیستن، اینجا من پن انتخاب میکنم. توسط ازی میتونم که هر چی که آبجکت ها هست برای ما نشان بده چی که آبجکت اینجا هستن او را انتخاب کن. هر یک جدا جدا براتون نشان میده. اینجا کلیک میکنم میگم پایینش انتخاب کن، دیگهش انتخاب کن اینجا، یا هایت کو یا باید دیده شود. از اینجا هایت کردن هم میتونیم، پس نشان دادن هم میتونیم. یعنی لدی جیسے همون تاسو کولی چې هایډ کو پټی کو چې ښکارا نسی ولی وی بو په ځای موجود خو دې نه پټیدلی سي او ښکارا کېدلی هم سي. دا موضوع دی آبجکت و چې موږ تاسو مختلف سلیکټ کولی شو. آخري موضوع چې موږ تاسو سره دی هغه چې د سلیکټ ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټ. د دې مطلب څه شی دی؟ زیات مهم دی. راځم فرضاً دلته هم یو څه لیکم، دلته راځم لیکل مې وکړل، د دې سایز لږ کموم. صحیح. زه اوس دلته راځم انټر وهم او دلته هم دلته ورته لیکم افغانستان. صحیح. او دلته ورته لیکم کابل. صحیح. او دلته ورته لیکم لوګر. د دې لپاره زه ورته یو ځلان په نوم یو سټایل دی هغه ورته ورکوم فارمیټ. دا فکر وکړه عناوین دي، عنوانونه دي، عنوان دی موضوع دی، انتخاب میکنم. صحیح. ښه که چیرې مونږ او تاسو یو کتاب لیکلی چې هغه 1.5 200 صفحې وي، زیات وي، مونږ هغې کې
ټول عنوانونه وي او نور متن وي، مختلف متن وي، نو موږ غواړو چې انتخاب کوو، ولې هغه څه انتخاب کوو. اگر هر یو جدا جدا پسې ګرځو انتخابول لپاره ګرځو، خو ډېر وخت نیسي او ډېر مشکله سرګردانه کېږو. خو موږ وایو چې هغه کوم فارمټ کې چې موږ لیکل کړي دي، کوم سټایل کې هماغه لیکل انتخاب کوو. مثال زه ورته زه عنوان نه انتخابوم، انتخابوم یې لیکل، صرف هغه متن انتخابوم، عنوان ته ضرورت نشته چې انتخاب شي. نو موږ تاسو څه کوو، دلته راځم ورته وایم چې select all text with similar formatting. اوکې ګوره زه دلته د دې متن دلته ولاړم کنه، ماوس کرسر دلته و، نو دلته اوس هغه څه متن انتخاب کړي سلیکټ کړي کوم چې په همدې شکل په همدې فارمټ کې وي. څومره هم زه وګورم هغه ټول به په همدې شکل. ګوره زه ښکته راځم، ګوره عنوانونه موږ هېڅ سلیکټ کړي نه دي، ټول هغه انګلیسي باندې چې موږ کوم متن لیکلی دی هغه هلته انتخاب شوی، عنوانونه نه دي انتخاب شوي. صحیح؟ یعنې که چېرې موږ وغواړو چې په پاراګراف کې موږ صرف متن انتخاب کړو، ټول متن عنوانونه انتخاب نه شي، متن موږ تغیروو یا سایز کموو یا زیاتوو، نو موږ تاسو سیملر فارمټینګ یوازې هغه متن کې ورته کرسر دروو، کلیک کوو، نور اتومات موږ ته ټول هغه متن انتخابوي او بل فارمټ بل ډیزاین موږ ته نه انتخابوي، صرف همدا یو ډیزاین چې موږ ورته غوښتی دی. او یا زه ورته وایم چې نه ما ته صرف عناوین کوم عنوانونه چې دي هغه راته انتخاب کړه، متن دې نه انتخابېږي. select with similar format کلیک کړه، ګوره اوس متن نه د انتخاب، صرف هغه کوم عنوانونه چې ما لیکلي افغانستان، کابل، لوګر، ګوره هغه انتخاب کړي، ځکه دا ټول یو فارمټ دی، هغه یو فارمټ شکل ډیزاین چې دا موږ ته انتخابوي. دا د چې وظیفه وه select similar format text with similar format. صحیح؟ دم خلاص موږ سره دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.